د خبرونو سرټکی مو لذا اگر تجاوز متوقف بشه طبیعی است که واکنش‌های ما هم متوقف میشه. د ایران او اسرائیلو ترمنځ د نښتو دوام په تېره یوه شپه او ورځ کې د دواړو خواوو لسګونه توغندي د یو بل پر لور ویشتلې دي. اسرائیل ایراني وګړو ته خبردارۍ ورکړی دی چې له پوځي تاسیساتو لیرې شي. نرخ نوای دلار بسیار بلند رفته، در همه چیز تغییرات آمده. د افغانستان پر بازارونو د ایران او اسرائیلو د جګړې اغېزه په تېرو 3 ورځو کې د هر لیټر پټرول او ډیزلو په بیه کې 2 افغانۍ بدلون راغلی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالی شورا ناسته د دې ناستې نه 50مه دوره به سبا د افغانستان په محورات په جنیوا کې جوړه شي. او افغانستان کې د درو وهلو پراخه څپه د یو میاشتې په کمه موده کې د 12 ښځو په شمول 125 کسان په بدني سزا ورکړل شوې ده. سلامونه، وخت مو پخیر. نن یکشنبې 25م د غبرګولي چې برابریږي 15 د جون. اوس هم بشپړه خبرونه. زه سادیه طاهر یم. د اسرائیل او ایران ترمنځ د نښتو تبادله دوام لري. اسرائیل د ایران د دفاع وزارت او د ایران د تیلو او غازو تاسیسات په نښه کړي دي. ایران هم د اسرائیلو په ښارونو کې لسګونه توغندي توغولي دي. اسرائیلو همداراز له ایراني وګړو غوښتي چې له پوځي تاسیساتو څخه واټن واخلي. تېره شپه د ایران او اسرائیلو ترمنځ پوځي نښتې نوي پړاو ته ننوتې. د دواړو لوریو لخوا پراخو توغندیو او هوایي بریدونو لسګونه کسان وژلي او ټپیان کړي دي. اسرائیلي رسنیو راپور ورکړی چې ایران د یکشنبې په سهار د شمالي او مرکزي اسرائیلو په لور په 2 څپو کې له 80 څخه زیات بالستیک توغندي توغولي دي. د اسرائیلو په شمالي ښار تمره کې 4 ملکي وګړي وژل شوي او تلاویو ته څیرمه باتیام کې 6 کسان وژل شوي او نږدې 200 کسان ټپیان شوي دي. د توغندیو د بریدونو په پایله کې په روهوت ښار کې هم 40 کسان ټپیان شوي دي. خپاره شوي انځورونه د اسرائیلو په ښارونو کې هم لویه ویجاړي ښیي. په ورته وخت کې په باتیام کې د ورکو شویو 2 کسانو لټون هم دوام لري. اسرائیلي پوځ وایي چې دوی یو شمېر توغندي او ډرونونه شنډ کړي دي، خو ځینې یې په خپلو اهدافو لګېدلي دي. په تلاویو او اورشلیم کې هم د خطر او چاودنو غږونه اورېدل شوي او په میلیونونو خلک پناه ځایونو ته تللي دي. په همدې حال کې اسرائیل نن سهار په تهران او لویدیځ ایران کې په اهدافو د بریدونو یوه نوې څپه پیل کړه. د ایران د دفاع وزارت ویلي چې د بریدونو هدفونو کې د توغندیو توغولو تاسیسات او د دې هیواد د اټومي پروګرام پورې اړوند تاسیسات شامل دي. د ایران د اټومي پروژې په ګډون اسرائیل همداراز له ایراني وګړو غوښتي چې له پوځي تاسیساتو څخه لرې پاتې شي. ایراني چارواکو هم تایید کړه چې په تهران کې د شهران د تیلو تاسیسات، په اوبو شهر کې د سویلي پارس غازو ساحه او د آبادان تصفیه خونه په نښه شوې ده. له دې بریدونو وروسته د سویلي پاریس په ساحه کې تولید په موقت ډول ودرول شو. ایران وایي چې د اسرائیلو د بریدونو په لومړۍ ورځ 78 کسان ووژل شول او په 2مه ورځ د 29 ماشومانو په ګډون 80 نور ووژل شول. د ایران سپاه پاسداران اعلان کړی چې د اسرائیلو د انرژۍ په بنسټونو به د ایران د توغندیو بریدونه دوام ومومي او که چیرې د اسرائیلو بریدونه دوام وکړي نو غبرګونونه به یې ډیر پراخ او شدید وي. په ورته مهال د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچي په تهران کې له بهرنیو سفیرانو سره په لیدنه کې وویل چې د اسرائیلو موخه له متحده ایالاتو سره د اټومي خبرو اترو ګډوډول دي او اعلان یې وکړ چې ایران په عمان کې د دې خبرو اترو 8م پړاو لغوه کړی دی. این دفاع ما در پاسخ به تجاوز هست. لذا اگر تجاوز متوقف بشه طبیعی است که واکنش‌های ما هم متوقف میشه. ما امروز قرار بود که در مسقط دور 6 مذاکرات هسته‌ای رو داشته باشیم. خو اسرائیل وایي چې د دې بریدونو موخه د ایران د اټومي وسلو پروګرام او د هغه د توغندیو وړتیا بندول دي. موږ تهران ته لاره هواره کړې ده
او زموږ پیلوټان به د طیران په اسمان کې د آیت الله پر رژیم په داسې ډول برید وکړي چې دوی به یې تصور هم نشي کولی. زه تاسو ته دا ویلی شم، موږ نښې لرو چې په ایران کې لوړپوړي مشران د خپلو کڅوړو د تړلو په حال کې دي. له دې سره هممهاله د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ایران ته خبردارۍ ورکړی چې که په سیمه کې د امریکا ګټې په نښه شي نو هغه به هم په زور سره ځواب ورکړي. ټرمپ همداراز د جزئیاتو له ورکولو پرته ویلي چې د اسرائیلو او ایران ترمنځ هوکړه اسانه او شونې ده. په داسې حال کې چې د ډیپلوماتیکو خبرو اترو لید ترنګلی شوی، د ملګرو ملتونو امنیت شورا به نن یو بیړنۍ ناسته وکړي، خو د کړکېچ د کمولو نښې نښانې نه لیدل کیږي. داسې ویره شته چې سیمه د بشپړې جګړې خواته روانه ده. د اسرائیلو او ایران جګړې د افغانستان په بازارونو کې د نفتو او مایع ګازو بیې لوړې کړي دي. د هیواد یو شمېر اوسیدونکي وایي چې له تېرو 3 ورځو راهیسې په پټرولو او ډیزلو په هر لیټر کې شاوخوا 2 افغانۍ زیاتوالی راغلی دی. ورته مهال د اقتصادي چارو یو شمېر پوهان خبردارۍ ورکوي چې دا جګړه دوام وکړي نو نه یوازې د نفتو او ګازو بیې به نورې هم لوړې شي، بلکې د خوراکي توکو نرخونه به هم لوړ شي. ایران له افغانستان سره د 3 میلیارده ډالرو په ارزښت کلنۍ سوداګریزه راکړه ورکړه لري او د افغانستان د نفتو او مایع ګازو یوه اندازه اړتیاوې هم له ایران څخه پوره کیږي. اوس چې د ایران په خاوره کې د جګړې اور بل شوی، نو افغانستان هم د اسرائیلو او د ایران د جګړې له اغېزو خوندي نه دی. د سوداګرو شمېرې ښیي چې له تېرو 3 ورځو راهیسې د هر ټن ډیزلو په بیه کې 280 ډالره او د هر ټن پټرولو په بیه کې 120 ډالره زیاتوالی راغلی دی. یو شمېر سوداګر وایي چې افغانستان تر ډیره له ایران څخه ډیزل واردوي او که د اسرائیل او ایران ترمنځ پوځي نښتې دوام وکړي، ښایي د نفت او مایع ګازو بیې تر دې هم ډیرې لوړې شي. بلخوا د هیواد یو شمېر اوسیدونکي وایي چې یوازې په تېرو 3 ورځو کې د هر لیټر ډیزل او پټرولو په بیه کې 2 افغانۍ بدلون راغلی دی. همداراز د کابل یو شمېر اوسیدونکو په وینا له 3 ورځو راهیسې د افغانیو په وړاندې د ډالرو ارزښت لوړ شوی چې له امله یې د خوراکي توکو بیې هم ورسره پورته شوي دي. نرخ نوای دلار بسیار بلند رفته. در همه چیز تغییرات آمده. در سنگ دهار، در موتر، یک تا موتر خریدیم نرخش تا بالا شده. از دل ما خدا خبر است. د رسمي شمیرو پر بنسټ افغانستان هر کال تر 100 سلنه زیات توکي له ایران څخه واردوي. ورته مهال د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان خبردارۍ ورکوي چې د اسرائیل او ایران د جګړې دوام به د خوراکي توکو او ستراتیژیکو توکو لکه د نفتو د بیو لوړوالی له ځان سره ولري. ایرانی‌ها برای ما بسیار در حقیقت منبع تهیه ما هستند و ما برای اونها بازار هستیم. از این در صورت کوتاه مدت بالا رفتن قیمت‌های ارزش دلار و پایین آمدن ارزش افغانی مطرح است و در پاریس بالا رفتن قیمت‌ها در سطح بازارها مطرح میشه و حتی اندازه کاهش کالاها بخصوص کالاهای غذایی چون گندم و روغن و این گپا در پالیش هم یک کالای استراتژیکی که مثلا نفت باشه پایین به ایران د افغانستان لویدیځ لور ته پروت دی او له افغانستان سره له 900 کیلومترو زیاته ګډه پوله لري. د افغانستان هرات، فراه او نیمروز ولایتونه د ایران له خراسان رضوي، سویلي خراسان، سیستان او بلوچستان ولایتونو سره ګډې پولې لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالی شورا لخوا خپاره شوي جزئیات ښیي چې د دې شورا نه 50مه غونډه سبا د دوشنبې د جنیوا په ښار کې پیلیږي. د غونډې په اجنډا کې راغلي چې د بشري حقوقو عالی شورا د غونډې په لومړۍ ورځ به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ د وروستي راپور تر چتر لاندې د افغانستان د بشري وضعیت ارزونه وکړي. ورته مهال د بشري حقوقو فعالان بیا وایي چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان پر پیچلي او بحراني بشري وضعیت ځانګړې پاملرنه وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا 950مه غونډه له 2 ساعتونو په کمه موده کې به سبا دوشنبې د جنیوا په ښار کې پیل شي. د دې شورا په رسمي ویبپاڼه کې خپاره شوي جزئیات ښیي چې دغه غونډه به د روان میلادي کال د جون له 14مې چې د غبرګولي له 26مې سره سمون لري پیل او د جولای تر 9مې چې د چنګاښ له 13مې سره سمون لري دوام ومومي. د خپرو شویو جزئیاتو له مخې د غونډې په لومړۍ ورځ به د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت وڅېړل شي
خو دا ارزونه به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په برخه کې د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د وروستي راپور له مخې وي. د ښاغلي بنټ تازه راپور عدالت ته د لاسرسي په چوکاټ کې د ښځو او نجونو ملاتړ او د تبعیض څوګونې او متقاطع بڼو تر سرلیک لاندې چمتو شوې ده. په دې راپور کې د افغانستان د ښځو او نجونو وضعیت د جنسیتي اپارټایډ روښانه بیلګه بلل شوې او غوښتنه شوې چې جنسیتی اپارتاید باید یو جنایت په توګه وپیژندل شي. از طرف یک هیئت حقیقتیاب مستقل برای مستندسازی جنایات طالبان از جمله آپارتاید جنسیتی، قتل عام‌های قومی، خشونت علیه اقلیت‌ها و یا سرکوب اعتراضات مدنی را ایجاد بکنند و دوسیه افغانستان را از طریق شورای امنیت ارجاع بدن به دادگاه بین المللی لاهه و یک طرح جامع سیاسی در کنارش با مشارکت واقعی مردم افغانستان جایگزین کنند. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا غونډې په هر 4 میاشتو یا په یو کال کې 3 ځلې جوړیږي او د نړۍ پر مهمو موضوعاتو په ځانګړي توګه د بشري حقوقو پر مسایلو تمرکز کوي. د بشري حقوقو فعالان تمه لري چې د افغانستان د بشري وضعیت د بحراني او پیچلي حالت په پام کې نیولو سره دې مسالې ته ځانګړې پاملرنه وشي. 59مین دور نشست شورای عالی سازمان ملل در حال برگزار می شود که زنان افغانستان در بدترین شرایط تحت حاکمیت آپارتاید جنسیتی در اسارت جمعی قرار دارد. طالبانو واک ته تر ستنېدو وروسته پر ښځو او نجونو د کار، زده کړې، تحصیل او حتی له کوره پر وتلو سخت او دروند محدودیتونه وضع کړي دي. دا محدودیتونه د بشري حقوقو فعالانو له نظره د یو ژور بشري ناورین نښې دي او د جنسیتي اپارټایډ یا تبعیض روښانه بیلګې ګڼل کېږي. طالبانو په یوه میاشت کې له 100 څخه زیات کسان په درو وهلي دي چې ښځې هم پکې شاملې دي. د طالبانو سترې محکمې له خپاره شوو راپورونو څخه د امو موندنې ښیي چې په تېرو 24 ورځو کې طالبانو د کابل په ګډون د هیواد په 14 ولایتونو کې 125 کسان په درو وهلي دي چې 12 یې ښځې دي. هیوادوال او د بشري حقونو یو شمېر فعالان د طالبانو په سخت چلند باندې نیوکه کوي او د طالبانو لخوا د خلکو په درو وهل له بشري حقونو ښکاره سرغړونه ګڼي. د طالبانو لخوا د هیواد د وګړو د بدني سزا زیاتېدل. طالبانو په تېره میاشت کې د ټولو په وړاندې د ښځو په ګډون له 120 څخه ډېر کسان په درو وهلي دي. د طالبانو د سترې محکمې له خپرو شویو راپورونو د امو موندنې ښیي چې طالبانو د غبرګولي له لومړۍ نیټې څخه د دې میاشتې تر 25مې پورې د کابل په ګډون په بېلابېلو ولایتونو کې د ټولو په وړاندې 125 کسان په درو وهلي دي چې 12 یې ښځې دي. د هیواد 14 ولایتونه کابل، لغمان، خوست، کونړ، سرپل او نور د روان هجري المریض کال په غبرګولي میاشت کې تر ټولو زیات د درو وهلو شاهدان وو. د هیواد اوسیدونکي د طالبانو پر سخت چلند نیوکه کوي او ټینګار کوي چې د ټولو په وړاندې په درو وهل د انساني ارزښتونو خلاف دی. افغانستان به ما زندان شده، حکومت فعلی زن و مرد بدون دلیل شلاق میزنن، ما تا چه وقت ظلم تحمل کنیم؟ په همدې حال کې د بشري حقونو ځینې فعالان هم د طالبانو لخوا بدني سزا د بشري حقونو ښکاره سرغړونه ګڼي او ټینګار کوي چې طالبان د شریعت تر نامه لاندې خلک ځپي. در حاکمیت این گروه تروریستی محکمه عادلانه وجود ندارد. سارنوال، قاضی و تصمیم گیرنده جز میل تفنگ چیز دیگری نیست. بناهن طالبان میخواهند با استفاده از نام دین مردم را بترسانند و به هدف شومشان برسند. په ورته مهال د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ځانګړي راپور ورکوونکي په خپل نوي راپور کې د طالبانو لخوا د هیواد د وګړو بدني سزا غندلي او ټینګار یې کړی چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا ښځو او نارینه‌وو ته له کافي شواهدو پرته سزا ورکول کیږي، هغه څه چې ښځې او نجونې یې ډېرې قربانیانې دي. د امو موندنې ښیي چې طالبانو په تېرو 3 کلونو کې د 101 ښځو په ګډون له 115 څخه ډېر کسان په عام محضر کې په درو وهلي دي. که څه هم د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو بشري حقونو سازمانونو په دوامداره توګه له طالبانو د هیوادوالو د بدني سزا
د لغوه کولو غوښتنه کړې ده، خو ښکاري چې طالبان دغه غوښتنې له پامه غورځوي او د خپل تفسیر له مخې د شریعت او عدالت د پلي کولو تر نامه لاندې په هیواد کې د تاوتریخوالي عملي کولو ته دوام ورکوي. دا چاره د یو شمېر بشري حقونو فعالانو، د بشري حقونو ملاتړو بنسټونو او د هیوادوالو له نظره د انساني ارزښتونو خلاف عمل بلل کیږي. د بامیان ولایت په سیغان ولسوالۍ کې یو شمېر نجونې وایي چې له ښوونځي څخه پاته شوي دي. د ژوند د لګښت پوره کولو لپاره یې خیاطۍ په څېر مسلکونو ته مخ کړی دی. دوی وایي چې هیڅکله یې نه غوښتل چې خیاطانې شي، خو شرایطو دوی اړ کړي دي چې دې کار ته پناه ویسي. د بامیانو په سیغان ولسوالۍ کې د خپل کوچني کور په یوه کونج کې د ماشومانو د جامو په ګنډلو بوخته ده. وایي چې د ښوونځیو له تړلو وروسته اړه شوه چې د ژوند د لګښت پوره کولو لپاره دا کوچنۍ کارخونه جوړه کړي. اوس د هغې یوازینۍ هیله د ښوونځیو بیا پرانیستل دي. فکر میکردیم که قرار نیست همچین اتفاق بیفته، ولی مکتب‌ها بسته شد، ما نتونستیم در تحصیل ادامه بدیم و الان هم داریم خیاطی میکنیم. اصلا نمیخواستیم خیاط شویم، میخواستیم یک دکتر شویم ولی نشد دیگه. ولی امیدوارم بازم یک امیدی دارم که مکتب‌ها باشه و بتونیم به تحصیل ادامه بدیم. په بامیان کې نورې نجونې هم ورته هیلې لري. دوی وایي چې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې له نږدې 4 کلونو راهیسې تړل شوي دي او د وضعیت دوی ډېرې اندېښمنې کړي دي. قبلا که بود مکاتب باز بود، علم و دانش برای کل دخترها باز بود، همه از خود آرزو داشت و دوست داشت که به یک جای برسه. الان مکاتب بسته، علم و دانش برای کل دخترها بسته است، هیچ کس به آرزوی خود نرسیده و دوست داره که به آرزوهای خود زودتر برسه و دوست داریم همین مکاتب علم و دانش برای کل دخترها باز شود. واک ته د طالبانو له راستنېدو سره افغان ښځې او نجونې له پراخو محدودیتونو سره مخ شوي دي. د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې د طالبانو لخوا د دوی د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون پلي کولو د محدودیتونه نور هم زیات کړي دي. د دودیزه کاشي جوړونې صنعت د هرات له اصلي او تاریخي هنرونو څخه ګڼل کیږي، خو نن دا صنعت له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د دې صنعت یو شمېر هنرمندان وایي چې د مالي ملاتړ نشتوالي او اړونو امکانات لکه پرمختللي وسایل او د لوړ کیفیت لومړني مواد نشتوالي د دې لامل شوی دی چې د دودیزه کاشي جوړونې هنرمندان له دې صنعت سره مخ شه وکړي. د هرات د جامع جومات په زړه کې د دودیزې کاشي جوړونې یوه کارخونه د دې تاریخي هنر د ساتلو لپاره لا هم ساه باسي. په دې هنري کارخونه کې د کاشي دوه مشهور ډولونه چې د ورنګه او معرقه کاشي په نومونو یادېږي د هنرمندانو په لاسونو تولیدېږي. هغه کسان چې دلته کار کوي د دې ټولو کاشیانو د تولید پړاوونه له ډیزاین، رنګمالۍ او تر پخولو پورې ټولې چارې په بشپړه توګه په لاس او دودیز ډول ترسره کوي. دو نوع کشی در این کارگاه آماده میشه، یکی کشی 7 رنگه که مربوط به همین کارگاهه و یکی هم کشی معرق که کارگاه پیشتر ما که قبلا رفتن دیدیم که اونجا کار میکنن، ولی ضروریات از او بخش هم کشی تگرنگ از اونا رو ما آماده میکنیم که میرن اونا روزانه هم کار خود ادامه میدن. هغه هنري نقشونه او لیکنې چې د کاشیو پر مخ په نستعلیق خط او په ډیر ظرافت سره لیکل کیږي دودیزه کاشي جوړونه د نورو کاشي جوړونو له بڼې جلا کوي. دا ښکلي هنري کاشیانې چې هره ټوټه یې د لاس د هنر او دقیق کار پایله ده، خو د دې اسلامي هنر او ښکلې معمارۍ استازي او صنعتکاران له خپل اقتصادي وضعیت سخت ناخوښ دي او د خپل کار په بدل کې د کم عاید اخیستو له امله شکایت کوي. دوی وایي د کمو امتیازاتو له امله ده چې نوی نسل دغه پخواني هنر او صنعت ته زړه نه ښه کوي. به خاطر شرایط و اقتصاد اینا دیگه خود شما میفهمین که این 5700 و 5800 کجا میشه که پول برق بدم، ارو بدم، چی بدم دیگه. به این خاطر مشکلات اقتصادی بسیار کار رو قدم رفتن. معاش که دیگه به شما که میبینید دیگه بزی گیرونی ها اینا که معاش که چره کامه 5700 به 800 به معاش ما میشه. معاش ما که کامه دیگه خود شما میبینید بازار که یک کیسه آد
چند دقیقه قیمتی 2700 بیه مثلا روغن رو ببینیم به چی گیرونیه دیگه او برق داریم دیگه داریم موش کسان موش با کمه دیگه د مالی ملاتړ نشتوالی د اړتیا وړ امکاناتو کمښت د عصري وسایلو نشتون بې کیفیته توکي او د کار لپاره نامناسب ځای او شرایط هغه عوامل دي چې له امله یې ګڼ شمېر هنرمندانو له دې صنعت سره مخه کړي. اوس یوازې څو تنه په دې کارخونه کې په خپل لاس جوړ شوي هنري کار ته دوام ورکوي. کار دست زحمت زیاد داره دیگه خود شما می‌بینید که همه توسط دست و اینا کار میشه بعد آدم سعی تلاش کوشش بکنه که کار آدم به صورت درست بهتر و مقبول‌تر بشه. متاسفانه به همین بانه که تو مدرک تحصیلی نداری به این بسته ها به ماه 5800 بعض موقع 5700 بعض موقع 5900 بعض موقع 6000 افغانی واشمه است. په تېرو وختونو کې څه کم 80 تنه یوازې په همدې کارخونه کې د کاشي جوړونې په دودیز صنعت بوخت وو. خو نن ورځ دا شمېر یوازې 6 تنو ته راکم شوی. د دودیزې کاشي جوړونې هنرمندان وایي که دې صنعت ته اړینه پاملرنه ونه شي نو د له منځه تللو له جدي خطر سره به مخ شي. اوس هم سولنټ اقتصادي خبرونه. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق په خپل یو راپور کې ویلي دی چې افغانستان د ماشومانو او ښځو د خوارځواکۍ پر وړاندې د مبارزې په یو اساس پړاو کې قرار لري او اړتیا ده چې د دې ستونزې د لا پراخېدو د مخنیوي لپاره بیړنی اقدام وشي. یاد صندوق زیاته کړې افغانستان له هغو 15 هیوادونو څخه دی چې د ماشومانو د شدید خوارځواکۍ تر ټولو لوړه کچه لري او اوس مهال 3.5 میلیونه زیات ماشومان چې عمرونه یې تر 15 کلونو کم دي له دې ناروغۍ رنځ وړي. د افغانستان د ترانزیټي مالونو اړوند یو سوداګریزه بیړۍ د پاکستان ګوادر بندر ته رسېدلې ده. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې دا دوامه بیړۍ ده چې تازه د افغانستان د ترانزیټ له لارې ګوادر ته رسیږي. د پاکستان د سمندر چارو وزیر وایي دا پرمختګ د سیمې د سوداګرۍ د پیاوړتیا لپاره مهم ګام دی او ګوادر بندر د افغانستان په څیر هیواد لپاره چې په وچه کې ایثار دی یو ستراتیژیکه سوداګریزه دروازه ده. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام ویلي دی چې د 2024 کال په طرز کې له 4600 زیاتو افغان بزګرانو سره مرسته کړې او سربیره پر دې خلکو ته د کار زمینه هم برابره کړې ده. یاد پروګرام زیاته کړې چې دا مرستې د هیواد په 14 ولایتو کې ترسره شوي دي. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام په تیر میلادي کال کې له 200 زیات بنسټیزې پروژې رغولې یا یې نوي پیل کړي دي. د هیواد په بازارونو کې د اسعارو بیه یو امریکایي ډالر 80.18 افغاني، یو یورو 88.8 افغاني، زر ایراني ریال 1.8 افغاني، زر هندي روپی 215 افغاني، یو د اماراتو درهم 18.2 افغاني، زر پاکستاني روپی 240 افغاني. د لوبو نړۍ. د افغانستان د پهلوانۍ ملي لوبډله د ایران په نړیوالو سیالیو کې 3 مقام وګټه. یادې سیالۍ د جامې تختې تر نامه لاندې د شیراز په ښار کې ترسره شوې چې د هیواد ملي لوبغاړو د 12 امتیازو په ترلاسه کولو سره 3 مقام خپل کړ. ایران او ترکیې لومړی او 2 مقامونه وګټل. په دغو سیالیو کې افغانستان، ایران، عراق، قطر، برازیل، ترکیه، کرغستان، فلسطین او ارمنستان هیوادونه شاوخوا 100 پهلوانانو ګډون کړی و. په میدان وردګو او پکتیا ولایتونو کې د لسګونو لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالۍ ترسره شوې. د میدان وردګو په چک ولسوالۍ کې 80 لوبډلو د یو اونۍ لپاره له یو بل سره سیالي وکړه
چې په پایلوبه کې د ستاره تنګي لوبډلې د شاهین لوبډلې ته د 3 توپیر سره ماته ورکړه او د دې پړاو سیالیو اتله لوبډله شوه. په پکتیا کې هم 50 لوبډلو د یو میاشتې لپاره سیالي وکړه. په پایلوبې کې د لیچي منګل لوبډلې خپل سیال ته کارکین لوبډلې ته د 2 توپیر سره ماته ورکړه او اتله لوبډله شوه. د میدان وردګو ولایت په چیک ولسوالۍ کې د 12 لوبډلو ترمنځ د ټیپبال کرکټ سیالۍ ترسره شوې. یادو لوبډلو د 6 ورځو لپاره له یو بل سره لوبې وکړې. په پای کې بنچیک لوبډلې د ملکیز لوبډلې ته ماته ورکړه او د اتلولۍ ګټلو ترڅنګ نقدي جایزې هم ترلاسه کړې. ګرانو لیدونکو، دا وه زموږ د نن شپې خبرونه او اوس تاسو ته بلنه درکو ترڅو د امو تلویزیون د نورو خپرونکو لیدونکي پاتې شي. د کره او تازه خبرونه لپاره زموږ ویب سایټ امو TV ته ولاړ شي او د امو په نوم زموږ ټولنیزې شبکې در سره وڅارئ. الله په امان.